سر رباب بینما غریب ستا سینه کې زړه جوړ نشته تاله بس لوږه او غذاب بینما ستا صباحونم ځلېدلی نشي بند بچو ته هر کتاب بینما دا د قسمت دی که نه ستا خوښه ده چې د ژوندون خراب تراب بینما راشد سویل خان ایډوکیټ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل د مختلفو کلونه راغلي مېلمنو او خاص کر شاعران ادیبان چې زمونږ د ښکلې محفل جوړ کړه دلته زه د مرغزار ادبي تړون د ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ثبت نظر صاحب، وزیر خان، مراد یوسفزی، حمزه، پجګل ماما او د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دا ښکلی محفل جوړ کړ. مرغز یو ځان له تاریخي اهمیت لري د پښتو په ادب په حواله باندې، د سیاست په حواله باندې. نورم بالله د مرغز ځان له یو حیثیت دی. نو نن چې کوم د سپرلي په دغه کې او دا چې کوم ملګري پاس شوي دي د هغوی په دغه کې په یاد کې بریاد کې دا پروګرام شوی دی، نو زیاتتر د مراد یوسفزي چې دا یو ژوندی زموږ نوجوان دی، که هغه د سیاسي میدان وي، که هغه د ادب میدان وي، که هغه د کبډي میدان وي، که هغه هر د مخه وي، نو مراد یوسفزی د محفل د جوړولو دکې یو کوالټیز دي. نو زه ستاسو د شاعرانو هغه وخت مې واغسته، بخښنه غواړم ځکه شاعر دا وخت ډېر قیمتي. نو زه په آخره کې د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله چې څومره د ادب او د ثقافت په حواله باندې په مرغز کې او په دې سیمه کې پروګرامونه کیږي نو موږ به ورسره خپل تعاون ساتو انشاءالله. چې کم ځای کې کم ملګري موږ راغواړي نو موږ به ورسره خپل معنی او جاني دواړه تعاون ساتو. ډېره مننه، شکریه.